بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په سکرین تاسو ته ښکاري یوسف جان دی ورسره ساجد به تاسو ټول ډېر زیات ښه پېژنئ کوم فني ویډیو چې جوړوي د ټول نه مخکې راځو د هغې یو فني ویډیو ګورو او بیا پرې خبرې کوو. نو کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو کته د ساجد ورسره یوسف جان لالا هغه هم راغلی دی. د دې کوم پروګرام چې دی هغه به هم اپلوډ کېږي د یوسف جان په چینل باندې، یعنې هغې ورسره پوره کوم انټرویو چې ده هغه کړې ده. که تاسو د دې کومه ویډیو کتلې وي، یعنې په ټیک ټاک باندې ډېرې زیاتې ویډیو د دې راځي او ډېرې زیاتې خوندورې وي، نو راځئ او یو بله ویډیو در سره هم وګورئ. فهد ودل زنګو لې 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 دا ویډیوګانې پرو د بدی نزي لې لې تنګ ننګ 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 نو کومه بله ویډیو چې وه هغه هم تاسو کته ډېر زیات خوندوره ډېر زیات فني ویډیو وه. که تاسو خیال کړئ دا یو داسې چل کوي، یعنې کوم ګاډی چې سټارټوي تاسو یو ویډیو په سر کې هم کته هغه کوم سټایل چې کوي د هغې دا پته هم نه لګي چې آیا دا په ریل کې دا ګاډی روان دی او که نه دا په خوله باندې دا چلونه کوي، یعنې د بیخي هغه شان د ګاډي چې څنګه اواز وي د هغې چې څنګه هارن وي هغه شان چل ورسره کوي. نو کوم یوسف جان عثمانزي چې دی هغه ورسره یو ویډیو هم کړله، که تاسو نه وي کتلې هغه در سره هم وګورئ، په هغې کې مکمل تفصیل دې هم اخیستی دی او ډېر زیات یو غریب انسان هم دی او بل دا چې ډېر زیات ساده انسان دی چې څوک ورته څه ووایي بس هغه باندې روان وي، هغسې چل چې دی هغه کوي. نو کومې خوندورې ویډیو چې وي هغه هم موږ تاسو سره شریک کړئ. د ساجد چې کومې ویډیو وي هغه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.